ما دوستایی که خبر شده بود که ما پس میرم از ما تقاضا کرد که متصل به رفتن زمینه آمدن ما را فراهم کو. خانه ما در میجا است و قبر ما در میجا خواهد بود. با این مردم بودیم و می خواهیم بود انشاءالله. اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړونې وخت دی، اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای. نوم سید رحمان ده، د تیر نظام یو افسر یم. زمونږ د اسلامي امارت څخه غوښتنې دي چې زمونږ په ګروپ کې تعداد دی 150 نفر دي چې اوس فعلا 14 نفره دلته موجود راغلي یو، او هغه نورونه چې واقعیت په نورو ملکونو کې دي هغو نه زه هیله او خواهش کوم چې هغه په هره کچه لوړ رتبه‌ای او ټیټ رتبه‌ای موږ دغه نوی کمیسیون چې دایر شو دوی سره هم تماس ونیو، دوی بالاخره موږ ته دا امکانات برابر کړي چې خپل هېواد ته رابرابر